تضمن دوستانو ستلم شيء زغوتيام他是清塔普特拉比亚的清普拉斯米内北京塔萨法尔沃克里路易迪瓦的普拉塔亚内的长城的普拉塔故宫。呀的北京 امپراتوری مارنه تا هم باید سفر وکړي ځکه چې دلته هم په چین کې د امپراتوري یوه ډیره مشهوره تاریخي مارنه ده او د دغه هیواد د امپراتوري یا تاریخ یوه ساختماني نمونه هم بلل کېږي نو نن ورځ را سره اوسئ له ما سره یو ځای د دغه مارنې حالات وګورئ这些字د بیجینګ امپراتورۍ مارنې د جوړېدو پروژه د لومړي ځل په 1406 کال کې پیل شوی. دغه مارنې په بهرنیو او کورنیو دوو برخو ویشل شوی ده. په چیني ژبه کې دغه مارنې د故宫یا紫禁城په نوم یادېږي. دغه مارنې د بیجینګ ښار په مرکزي برخه کې ده چې تاریخ یې 602 کلونو ته رسیږي او د چین د مین او چین د دوو امپراتوریو په سلسله کې 24 امپراتوران دلته اوسېدلي دي. دغه مجسمه د چین په دودیز کلتور کې د زمري په شکل جوړه شوې ده او د امنیت ساتونکو نښه بلل کېږي. اوس زه太和殿瓦点内它不烂什么。دغه瓦点内太和殿瓦点内ده او په لرغونې زمانه کې یعنې په امپراتوریو زمانو کې دلته د ډول ملي مراسمو د ترسره کېدو ځای دی. نو د دغه ودانۍ پر مخ یو ډېر لوی میدان شته. د دغه میدان مساحت ډېر لوی دی ځکه چې په امپراتوریو زمانو کې دا د ملي مراسمو د ترسره کېدو ځای دی. د دغه میدان په منځ کې یوه سپین رنګه ډبریزه لاره غځېدلې. دا د امپراتورانو د تګ راتګ لاره وه او د ډبریزې زینې په منځ کې پر غځېدلې لارې د چین په دودیز هنر د لوی خمر انځور خککې شوی دی. ځکه چې دغه موزیم یعنې امپراتورۍ مارنۍ په ټوله نړۍ کې ډېر شهرت لري نو هره ورځ ډېر زیات سیلانیان دلته راځي. د دغه مارنۍ په بهرنۍ برخې کې په عموده توګه 3 ودانۍ شته چې تایخه ودانۍ،中和ودانۍ او باو和ودانۍ. دغه 3 ودانۍ په امپراتوریو زمانو کې د ډول ملي مراسم د ترسره کېدو ځای وو. ځکه چې د دغې مارنۍ ټولې اساسیې ډېرې تاریخي او ارزښتناک آثار دي او سیلانیان یې یوازې له بهره ننداره کولی شي او خونې ته د ننوتلو اجازه نه لري. اوس زما تر شا هغه ودانۍ د امپراتورۍ مارنۍ د بهرنۍ برخې له عموده 3 ودانیو څخه یو دی چې 中和殿ودانۍ ده. امپراتورانو او میرمنو به د مراسمو په ترڅ کې دلته دمه کوله او همدغه ځای کې به یې چای او مشروبات څښل. اوس زه د باوخه د مارنۍ ته روانه یم او دلته به امپراتورانو د مراسمو لپاره جامې بدلولی. د امپراتورۍ مارنۍ د بهرنۍ برخې حالات همداسې دي. اوس د دغه دروازې تر شا
هغه لوی برخه کې د امپراتورانو او کورنۍ یې د اوسېدونکی ځای دی او موږ ورته نیټینګ وایو یعنې د دغې مړنۍ کورنۍ برخه ده له ما سره واوسئ چې ویې ګورئ د خلکو په منځ کې دا کیسه ډېره یادېږي چې په دغې مړنۍ کې 9,999 خونې شته دي خو حقیقت او علمي شمېرنې ښیي په دغې مړنۍ کې 980 ودانۍ شته چې 8,708 خونې لري په دغه مړنۍ کې هره خوا لرګینې خکړې ودانۍ ولاړې دي دغه لرګینې خونې او مړنۍ د لرغوني چین د غوره ساختماني تخنیک څرګندویي کوي اوس موږ د امپراتورۍ مړنۍ کورنۍ برخې ته راغلي یو زما تر شا هغه چینچینګونګ په نوم ودانۍ ده او د امپراتورانو د کار ځای دی اوس زموږ په سترګو کې دغه طلایي رنګه جګه څوکۍ د امپراتورانو ځانګړې څوکۍ ده د چین په امپراتوري زمانو کې به د لوی خمار انځور یوازې د امپراتورانو په اړوندو توکو لیدل کېده په چین کې به امپراتورانو ډېرې میرمنې درلودې دوی له خپلو ټولو میرمنو او ماشومانو سره د دې مړنۍ په کورنۍ برخې کې اوسېده نو د دغې مړنۍ په کورنۍ برخې کې ډېرې خونې شته دا د یوې ودانۍ په دروازه باندې حکاکي شوی لرګینی خمار دی ځکه لوی خمار د امپراتور نښه وه او هم د فینیکس مرګه یا د انکا د مریکي نښه وه په پخواني چین کې به طلایي رنګ یوازې د امپراتورانو په واک کې و دا په یوه بله دروازه باندې حکاکي شوی لرګینی زمري شکل دی او معنا یې هم امنیت ساتونکي نښه ده قدرمنو دوستانو څنګه د چین د بیجینګ امپراتورۍ مړنۍ مو خوښ شوه که لږ راسته دغه مړنۍ ته سفر وکړئ ستاسو له پاملرنې څخه مننه کوم خدای پامان